که غواړئ په لږ وخت کې ډیر کار وکړئ نو دا ویډیو ستاسو لپاره ده. ما ته صرف څو دقیقې وخت راکړئ، زه به درته د لسیزو په اندازه مشورې درکړم. ما تر هر هغه چا چې تاسو یې پیژنئ د موثریت په اړه ډیر کتابونه لوستي او زه خپله هم یو لیکوال یم. له مطالعې وروسته متوجه سوم چې دا ټول کتابونه پر شپږو خبرو غونډ دي. اوس غواړم دا ټول ټکي تاسو ته خلاصه کړم. لومړی درس: لږ کار وکړئ خو په شدت یې وکړئ. زه کولی سم د موثریت دا مشورې تاسو ته یوازې په 3 کلمو کې خلاصه کړم. صرف په 3 کلمو کې. لږ کار وکړئ. جدي وایم همدومره. هغه څوک چې ډیر څه ترلاسه کوي، ډیر څه نه ترسره کوي، دوی لږ کار کوي خو هغه په بهتره ډول ترسره کوي. نو هغه کار ته جدي سئ چې تاسو یې ترسره کوئ. ځینې طریقې دا دي: خپل ورځنی کاري لیست داسې چمتو کړئ چې تر 5 کلمه زیات نه وي. دا سخته ده، زه پوهیږم، زه همدا طریقه کاروم. کله چې مې لیست محدود کړی، لیدلی مې دي چې په هغه ورځ مې ډیر کار کړی او قانع کوونکې ورځ وي. ستاسو په 5 قدمیز لیست کې یو ټکی د خورا مهم ټکي په توګه په نښه کړئ. ستاسو MIT تر ټولو وړاندې هماغه بشپړ کړئ، هیڅ استثنا باید نه وي. پیل یې کړئ او بشپړ کړئ او کله چې تاسو هغه ترسره کړئ، کله چې دا کار وکړئ، د کار د تکمیل خوښي به احساس کړئ او خپل ډیر مهم هدف ته به نږدې سوي یاست. بل له اوږده ټو ډو لیست څخه ډونټ ډو لیست جوړیږي. 3 کارونه په نښه کړئ چې ستاسو وخت غلا کړي، انرژي مو وچه کړي، تمرکز مو غلا کړي او نسئ کولی چې سر ته یې ورسوئ. مثلا سهار وختي د ټولو ایمیلونو کتل، د ټلیفون هر اړیکه ځوابول او ټولو ناستو کې ګډون کول، چې کله کار کې بند راسي د موبایل کتل، د هر څه ولیکئ او داسې ځای نصب کړئ چې تاسو وینئ. د دې لیست سره کټ مټ هم داسې چلند وکړئ لکه د ټو ډو لیست سره چې کوئ. بالاخره که د کولو دپاره نور سره مخته کېږي، هغه ته ووایاست نه. ستاسو یو ډېر عادي ځواب: زه پوهېږم دا سخته ده، هر وخت هر شی زموږ په کنټرول کې نه وي، خو راځئ چې وازمایو. کله پیل ستاسو دریځ نه وي نو دا وړتیا به ولري چې راتلونکو په اړه باندې سخت فکر وکړئ. یعنې راتلونکې ناسته، پروژه، فرصت او غوښتنه د وخت په ضیاع ارزي. په یاد ولرئ، ډیر کار ترسره کول او ښه کار ترسره کول دا اکثره وخت مثبت نه بلکې منفي اړخ لري. کیسه ده ستاسو سره یادولو کې مرسته کوي. په ډېرو کتابونو کې راغلې ده. زما په کتابونو کې هم د وخت مشهور سوداګر وارن بافت د خپل پیلوټ سره خبرې کوي. پیلوټ احساسوله چې ډېر څه نه یې ترلاسه کړي. بافت هغه ته وویل خپل د ژوند 25 مهم هدفونه دې ولید. پیلوټ دا کار وکړي. بافت وویل اوس په دې کې 5 مهم په نښه کړه. پایلټ دا کار هم وکړ. وروسته بافت وویل هغه چې تا نه دي په نښه کړي له 6 تر 25 هغه هیر کړه، هغه له هر ارزښته وباسه. دې ته وایي لږ کار ترسره کول، په شدت ترسره کول. راتلونکې راښوونه تقریبا د موثریت په ټولو کتابو کې راغلې ده. هغه تقریبا ډېره مهمه ده. خپل طلایي ساعتونه خوندي کړئ. هر څوک د ورځې په لړ کې د وخت یوه کړکۍ لري. دې وخت کې دماغ تر ټولو تیز کار کوي. خپله دغه کړکۍ داسې وساته لکه ستا ژوند چې پر هغه ولاړ، ځکه ځینې وخت دا همدومره مهم وي. یو څو ساعتونه په نښه کړئ په ځانګړي ډول د سهار لخوا. زموږ د ټولو لپاره هغه چې کال نیوپورټ یې ژور کار بولي، هغه چې بشپړه توجه او تمرکز ته اړتیا لري. له پیل مخکې ځان ډاډه کړئ چې چاپېریال مو له مزاحمته خلاص دی. نه میټینګونه، نه میسیجونه، نه پرانیستي ټیبونه. کله چې زه یو مهمه لیکنه کوم نو زه خپل برېښنالیکونه نه پرانیزم، خپل موبایل هم له دفتره بهر پرېږدم. مګر دا هر څه د مایا انجلو په وړاندې هیڅ دی. هغې په هوټل کې اتاق په کرایه نیوی څو له هر ډول انساني مزاحمت څخه بې پروا او خوندي وي. چې ټول مزاحمتونه له منځه یوسئ، د سخت کار لپاره طلایي ساعتونه شروع کیږي. هغه کارونه چې تاسو یې په کولو کې 2 زړه یاست. احساسوم چې د موثریت نیمو کتابونو د مارک ټوین خبر راخیستې. که تاسو اړ یاست چې 2 چنګوښه وخورئ نو دا کار سهار وختي وکړئ، او که اړ یاست 2 چنګوښې وخورئ نو غټه لومړی وخورئ. ساینس هم دا خبره تاییدوي. د شمال لویدیځ د کیلوګ د مدیریت ښوونځي موندلي چې موږ د ډیرو وړو کارونو ترسره کولو پر ځای د سخت کار لومړی ترسره کولو سره تشویق ترلاسه کوو. د سوپر چارج کولو لپاره بله لار دغه اصل دی: خپل کرونوټایپ وپیژنئ. دا د وخت سره ستاسو بیولوژیکي اړیکه ده. آیا تاسو عموما وختي بیدیږئ او وختي ویښیږئ؟ او که ته ناوخته ویښ یاست او ناوخته ویښیږئ؟ که تاسو اسمان څکالې غوندې د شپې ویښ یاست، شی مهم کارونه مو د ورځې په آخر کې او یا هم د شپې پلان کړئ. خبره دا د هغه وخت کې کار وکړه چې ښه کار کولی سي، نه په هغه وخت کې چې نور یې درته سکیجولوي. خو بیا هم د 5 کسو څخه د 4 لپاره تر ټولو ګټور وخت چې دی هغه سهار وخت دی. یو بل نظر هم دی چې ډیر په درد خوري: د وخت چوکاټ. دا معنی لري چې د کار د پیل او پای وخت تنظیم کړو. مثلا زه پر دغه ریپورټ له 10 تر 11 نیمو کار کوم. دا کار ستاسو کار ته چوکاټ ورکوي. په دې ډول تاسو کار ته چوکاټ ورکوي. دا کار ستاسو تمرکز زیاتوي او حرکت مو محدودوي. تاسو د یو غټ کار لپاره او یا د یو ډیر مهم کار لپاره پلان ترلاسه کړ، مګر دې وخت کې باید تاسو نور جنجالي کوچني او اسانه کارونه هم وکړئ چې تل د غټو کارونو خنډ ګرځي. په دې وخت کې تاسو څه کوئ؟ اسانه ده. 3م درس:
کوچنی چارې مو منظم کړئ، لږ فکر وکړئ، ډیر اتومات کړئ. له دغو کتابونو د بېنظمۍ له منځه وړلو په اړه ځینې نظرونه. لومړی، د 2 دقیقې رول وکاروئ. که یو کار تر 2 دقیقې لږ وخت نیسي، د فتنې ترسره کړئ. فکر مه ورته کوئ، په لیست کې یې مه اچوئ، بس ترسره یې کړئ. دا مې له ډیویډ آلن زده کړي دي، ټوکه نه کوم. دې زما ژوند بدل کړ. بل نظر، په یو وخت کې ډیر کارونه مه ترسره کوئ. تاسو هر څه سم نشئ ترسره کولی، هیڅوک یې نشي کولی. دا نتیجه نه ورکوي. دا چاره ستاسو کار ورو کوي، بې خونده کوي او له تشویشه یې ډکوي. نو د خدای په خاطر په یو وخت کې ډیر کارونه مه ترسره کوئ. په یو وخت کې یو کار وکړئ، بشپړ یې کړئ او بل ته واوړئ. بېنظمۍ له منځه وړلو لپاره بله نظریه، کارونه سره یو ځای کړه. هغه کارونه چې سره ورته دي سره یو ځای کړه. ایمیلونه، اړیکې، اضافي چارې او واړه اداري کارونه. د بیلګې په ډول زه په ورځ کې یو ځل په پوره تمرکز خپل ټول برېښنالیکونه ګورم، نور شیان او نور پیغامونه نه ګورم. یوازې پر خپل کار تمرکز. هر ځل چې تاسو شرایط بدلوئ، وخت ضایع کوئ. د چارو یو ځای کول دغه زیات جبرانوي. د بېنظمۍ د ختمولو وروستۍ لار، انتخابونه مو محدود کړئ. موږ فکر کوو چې ډېر انتخابونه غوره نتیجه لري، مګر د ویډیو د لومړي اصل له مخې لږ ډېر څه دي. او که غواړئ دا ټکي یاد وساتئ، په دې اړه یو عالي لنډه بېلګه لرم، په دې ټولو کتابونو کې راغلې. دا د باراک اوباما د ولسمشرۍ د وخت کیسه ده. هغه وخت چې هغه یوازې خړه او تیاره شنه درشي کوله، په المارۍ کې یوازې همدا لرل. ولې؟ چټکه پرېکړه. زه نه غواړم دماغ مې په دې بوخت وي چې څه شی واغوندم. هغه ویل اکثره ډېر پیاوړي کسان خپل کوچنۍ چارې اتومات کوي. 4م اصل، خپل پرمختګ وڅارئ. هاروارد پوهنتون کې د تیریسیا امابل پلټنې وموندل چې د هرې ورځې انګیزه په کار کې باکیفیته پرمختګ رامنځته کوي. نه پیسې، نه فشار، صرف دومره پوهېدل چې تاسو یو اندازه په خپل کار کې پرمختګ کوئ. ستونزه دا ده چې ډېر وخت موږ په خپل کار کې هغه پرمختګ نه وینو چې رامنځته کوو. موږ باید یوه لاره ومومو چې هغه نوټ کړو، یاد یې کړو او ستاینه یې وکړو. دا یو ساده او ګټور تخنیک دی. د هرې ورځې په اخر کې یوه دقیقه وخت ځانګړی کړئ، په 3 برخو کې خپل پرمختګ ولیکئ. غټ او کوچني پرمختګ پسې مه ګرځئ. مهمه دا ده چې خپل حرکت وګورئ، ځکه که تاسو وګورئ هغه ته به تاسو دوام ورکړي. دا کتابونه هم 2 لارې وړاندیز کوي. هر ورځ نه، مګر هر اونۍ د شنبې په ورځ له ځانه وپوښتئ وړاندې څه دي، څه شی ډېر مهم دي، زما لومړیتوبونه څه دي. د جمعې په ورځ وپوښته چارې څنګه روانې دي، په کوم برخه کې پرمختګ لرم، کومه برخه تر دې هم ښه کولی سم. دا اونیز تال دی. د هرې کتنې لپاره یوازې 5 دقیقې وخت ورکړئ. که اړتیا وي ځینې شیان ور زیات کړئ. دوامداره حرکت. که په دې اصل د ښه پوهېدو لپاره یوه کیسه غواړئ، اکثرو دغو کتابونو د فکسر یادونه کړې ده. په سټوډیو کې د کارتونکي کیسه انساید آوټ د انکریډیبل. په پکسار کې انیمیټران د هرې ورځې نابشپړه چارې په روزنامچه کې په نښه کوي. د متاثره کولو لپاره نه، صرف چې پرمختګ وګوري. د غبرګون غوره میکانیزم د مسؤلیت احساس او غوره کار رامنځته کوي. پرمختګ مهم دی، خو تاسو ټوله ورځ کار نشئ کولی. د دې لپاره موږ 5م اصل لرو. ستراتیژیکه دمه وکړئ. راځئ چې ایلونومیټرانو څخه وایلن غږونکو ته ستانه سو. په 1893 کې ارواپو اندرس اډیسن په وایلن غږونکو څېړنه وکړه چې عمومي هغوی له لږ مهارت لرونکو کسانو سره څه توپیر لري. دغو کسانو ډېر تمرین کوي، چې دا یوه منطقي خبره ده، مګر جالبه دا وه چې دوی ډېر استراحت کوي. دوی بېلابېلو ډلو کې 90 دقیقې سخت تمرین وکړ، وروسته یې ډېره دمه وکړه. د دوی د غوره نمایش راز دا نه و چې تل سخت کار کوي. خبره برعکس وه. آرام او استراحت دوی ته د هر څه ورکړه. په هر صورت د موثریت له دغو کتابونو یو بل څه هم ترلاسه کوو. دمه یا استراحت د لړۍ نښه ده. دا یو ډېره غوره وسیله ده. استراحت له کاره څخه بېلتون نه دی، دا د غوره کار یوه برخه ده. که غواړې چې ډېر او غوره کار وکړې، نو په کار کې زړور او سختسری اوسه، خو د استراحت کلمه هم مه هېروه. موږ د مسلسل 8 ساعته کار لپاره نه یو جوړ سوي، موږ د مرحلو لپاره جوړ سوي. کار، استراحت، کار او استراحت. او موږ غوره او انرژي راوړونکی استراحت پیژنو. دا اصول چې ما ورته خپل کتاب وین کې اشاره کړې ده ډېر ساده دی. لومړی، لږ تر هیڅ ښه دی. یو ډېره لږه دمه هم تر هیڅ غوره ده. دوهم، حرکت تر ناستې غوره دی. د حرکت په حالت کې دمه وکړه. مثلا قدم وهل تر هغې دمې ډېر مؤثره دی چې ناست یاست. دریم، بهر تر کوټې غوره دی. د مؤثر اغېز لپاره مهمه ده چې تاسو په طبیعت کې واوسئ، ولو که په ښار کې وي او یو څو ونې وینئ. څلورم، ټولنیزتوب تر یوازیتوب غوره دی. له خلکو سره دمه کول تر هغه ډېره ګټوره ده چې یوازې دمه کوئ. دا خبره د ګوښهنشین لپاره هم ګټوره ده. وروستی دا چې تر نیمې ځانګړي کولو بشپړ هغه غوره دی. دمه ځانګړې کړئ او لکه ژور کار لپاره موبایل مو له ځانه لرې کړئ. ډېر او ښه استراحت تمرکز کې مرسته کوي. دمه وکړه او کار ته قوي ور وګرځه. دا 5 اصول موږ تر ټولو مهم اصل ته رهبري کوي. 6م اصل، د شدت پر ځای دوام غوره کړه. د قهرمانۍ پر ځای عادت ته ترجیح ورکړه. که یو شی چې د موثریت ټول کتابونه ورباندې همغږي دي، نو همدغه دی. هغه کسان چې ډېر کار کوي
هغوی نه دي چې 24 ساعته کار کوي، بلکې هغه کسان دي چې لږ کار کوي خو ډراماتیک یې ترسره کوي. دا کسان هر ورځ پر ټاکلي وخت په کارځای کې لیدل کېږي چې په خپل کار باندې بوخت دي. ځان اتل مه ښایست. مداومتوب دا نه دی چې تر ناوخته ویښ سه 18 ساعته کار وکړه یا د یوې اونۍ پروژه په یوه ورځ بشپړه کړه. دا مداومتوب نه دی. دا ډول کار اکثره وخت ناوړه نتیجه لري. د دې پر ځای عادت رامنځته کړئ. ساده ورځنی مهالویش جوړ کړئ چې له تشویش او ډیر زیارګالو پرته د سختو کارونو کول اسانه کړي. جیمز کلیر دې ته د رای ورکولو نوم ورکړی دی د هغه ډول کس لپاره چې تاسو یې غواړئ جوړ شي. زه خوښوم چې تاسو هر ورځ لیکنه وکړئ او د لیکوال کېدو لپاره رای ورکړئ. هر وخت مو انباکس بند وساتئ او د منظم کېدو لپاره رای ورکړئ. څېړنې هم دا خبره تاییدوي. 2020 کې د جنوبي کالیفورنیا پوهنتون یوې څېړنې دې ته کتنه کړې چې وګړي څنګه عادت جوړوي. د اوږدمهاله بریا تر ټولو ستر راز انګېزه نه ده، هوډ هم نه دی او هڅونه هم نه ده، بلکې نظم او ډیسپلین دی. په ځانګړي ډول په لومړیو اونیو کې هغوی چې عادتونه خپل کړي دي هغه نه دي چې سخت کار کوي، بلکې د هغه کسانو چې لومړیو اونیو کې مسلسل کار کړی، که څه هم د ورځې څو دقیقې کار کول وو. په پرله پسې ډول کوچني فعالیتونه ترسره کول په ناڅاپي ډول لوی چارې ترسره کوي، ځکه چې شدت خستګي او دوام ترکیب رامنځته کوي. دومره مه روښانه کېږه چې ځلېدو سره مړ سې. یوازې دوام ورکړه. معجزه مه کوه. په ارامه هره ورځ کار وکړه. نو راځئ چې دا ټول سره راغونډ کړو. غواړئ چې ډېر او مؤثر کار ترسره کړئ؟ لږ کار وکړه خو په شدت یې وکړه. د کار طلایي وخت مو په نښه کړئ. کوچنۍ چارې دې لکه ماشین اتومات کړه. خپل پرمختګ دې وڅاره هره ورځ او هره اونۍ. داسې دمه وکړئ چې کار ته مو ریچارج کړي او د ډېر کار پر ځای د کار دوام ته ترجیح ورکړئ. کارمن کېدو پر ځای عادت ده. صرف همدا. د کاري مؤثریت د 30 کالو مشورې په ښه ډول عملي سوې. دا هر څه خیالي نه دي، سخت هم نه دي، بلکې عملي دي.